هرات کې د مخلیک یا کتاب ویونې د کلتور د غوړولو په موخه هرات پوهنتون کې د کتاب نندارتون په لار واچول سو. دا نندارتون چې د هرات پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په انګړ کې په لار اچول سوی، پکې د بیلابیلو څانګو کتابونه نندارې ته ایښودل سوي. د دې نندارتون په لار اچونکي وایي دا نندارتون به د 10 ورځو لپاره د نندارچیانو پر مخ پرانیستی وي. نور حال زما د همکار په راپور کې. هرات کې د کتاب ویونې او مطالعې د غوړولو او پراخولو لپاره هرات پوهنتون کې د کتاب نندارتون پرانیستل سو. د کتاب دا نندارتون چې د ادبیاتو پوهنځي لخوا د ایران هیواد کلتوري مرکز په همغږۍ د دې پوهنځي په انګړ کې په لار اچول سوی دی، د 10 ورځو لپاره به د نندارچیانو او د کتاب د مینوالو پر مخ پرانیستی وي. هرات کې د ایران هیواد کلتوري څانګې مسؤل او د دې نندارتون سمبالونکی وایي په دې نندارتون کې تر 80,000 زیات ټوک کتابونه چې تر 8,000 زیات بیلابیل سرلیکونو لري نندارې ته ایښودل سوي دي. با حضور بیش از 50 ناشر ایرانی و شرکت دادن بیش از 60,000 جلد کتاب در قالب 8,000 عنوان جلد کتاب در حوزه‌های مختلف. کما اینکه دوستان همونطور که مشاهده میکنید امروز فکر میکنم روز به حضور شما که سوم از افتتاح نمایشگاه هست و روز به روز داره از نمایشگاه استقبال بیشتری میشه. په همدې حال کې د هرات پوهنتون استاد پوهان عبدالمجید سمیم د دې نندارتون د پرانیستلو موخه د کتاب ویونې د کلتور پیاوړي کول یادوي او زیاتوي په دې سره به د وګړو او کتابتونونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړی سي. هدف اصلی نمایشگاه تقویت فرهنگ کتابخوانی هست و همچنان بتانیم که ما بین دانشجویان خود و بین کتاب‌ها و فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه‌ها یک پل ارتباطی قوی و مستحکمی ایجاد کنیم. کتاب‌هایی که در اینجا عرضه شده طبیعتاً در بخش‌های مختلف است، از دینیات گرفته تا تاریخ تا فلسفه تا روانشناسی. له بلې خوا دې نندارتون ته راغلي د کتاب یو شمېر مینوال او نندارچیان د کتاب ویونې د دې نندارتون څخه هرکلي کوي او وایي دا شان پروګرامونه خلکو ته د کتاب ویونې، مطالعې او د علم لاسته راوړلو په برخه کې هیله‌مندي ډیره کړې ده. بسیار عالی بود. واقعا نمایشگاه هایی که امروز در هرات ایجاد میشه واقعا روزنه امید و دروازه به سوی مطالعه را باز میکنه و نماینگر از این هست که مردم هرات مردمی هستند که بها میدن برای مطالعه. هرات کې د کتاب ویونې د فرهنګ د غوړولو او دې پروسې ته د وګړو هڅونې لپاره په دې وروستیو کې د کتاب ویونې یو شمېر نندارتونونه په لار اچول سوي چې د کتاب ګڼ شمېر مینوال د خپلې پوهې د زیاتولو په موخه ګډون پکې کوي.